سلامونه او نیکی هیله درون لیدونکو د سیټي وال میډیا ته ښه راغلاست. بیا هم خوشحاله یم چې زه عبدالحسیب سانکزی ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې کړي چې روغ جوړ او سوکاله واوسئ. درنو لیدونکو هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له دوستانو سره هم شریک کړئ. په همدې هیله راځو د نن ریپورټ تاسو ته وړاندې کوو. موږ غواړو چې نن لاړ شو د کابل ښار بازار ته. اول ته به د افغانستان د محصولاتو د تازه میوې د بازار په هکله به تاسو ته ریپورټ چمتو کړو. د پیرودونکو د ستونزو لپاره به ورسره خبرې اترې وکړو، د هغوی د کاروبار په اړه به ورسره خبرې اترې وکړو. نو هیله کوم له موږ سره اوسئ د دې ریپورټ تر پایه، او بیا هم یادونه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره هم شریک کړئ. چند پیداگر هستی؟ حالا سابق خوبت خالی مزهش نیست. مزهش نیست. این از کجا میارین باز؟ جلال آباد. از جلال آباد. ارزان شده یا قیمت؟ نه بازارش قشش سجا. قیمت است. چارک چند میه؟ سیر چند میه؟ سیرش میاد بر خود ما 350 400 سودا میکنیم. 400 450 بای میکنه یا 400 سودا میکنیم. اما درست؟ آها. بازیگان تو خودت هم نوشیجان میکنی؟ خب صحیح سیر هستیم که با کدش سعی کنه سیر میشود. من میبینم که طرفش میبینم او داد میه و خودت هیچ توصیف نمیگه. سلامت باشی. سلامت باشی. خب چطور با زمستان آمادگی گرفتی؟ حالا آمادگی هم است یادر چطور کنیم کار میکنیم دیگه ولی خدا. چند پیدا میشه فایده ایش باز؟ فایدهش که سودا شد در روزمره کار است. سودا شد 500 400. خب این تو سودا که بالا بره فایده زیاد میشه. خانه خود کرایی نیست؟ کرایی است. ما 7000 کرایه میدم. ما 7000. سرپرستان خودت هستی؟ مستم یک بیادر کلانم است. خدا کمک کنه. زنده باش خیر. و مصروف همین میوه؟ مو میاره برام. باز به خانم میبری؟ دو روز بعد یک روز بعد خو میبرم. والا نوش جان. چطور کنیم؟ نوش جان. بخیر باشی، با کارت برس ان شاء الله، با کاروبارت خیر. تشکر. بخیر باشی. از کجا میارین؟ انار وطن است یا؟ انار قندار است که فقط از مارکت میاریم. صحیح. دیگه با سری چند میایه؟ خودش این کارتناش است. خب حتما مزه هم داره. ترش از شیرین است؟ نه شیرین از انارش خوبش از انار قندار است. خب به ما باز چند میدی؟ با تو دیگه اول خودت پیستانت خیر صدقه سلامت باشی. با زمستان آمادگی گرفتی در خانه؟ والا آمادگی چی را بگیریم دی بیکاری و بیروزگاری. یک ماه از زمستان تیر شده. این مال هم که میاریم مردم بر ما میاره، خودمون پیسه نداریم که بخریم. اینم مثال نمیره که ما بسکم 600 میخرم. بله. این تجار نفر از بر ما میخره با در پام دا چی از ما فایده میگیره. در گریزش که دا کم 600 چه. تو چی فایده کنی؟ ما چی فایده کنیم؟ این کرای کرو چیز کنیم روز 50 روپیه نیست سر ما تاوان است. از خودت هم نیست؟ نه از خودم هم نیست. ولی از خدا یه پن نزدن. خدا ورست. ما گفتم کلش سرمایه از خودت است؟ نه سرمایه داریم، یا خدا داریم. خدا مهربان است که مجبور هستیم مالت خونه میشه، خدا ناتوان پیش بگو برو ندارم نمیکنم. این مالتاس 8 روز آوردیمش 8 روز شدک سودا میکنم. من نودم اون 500 بند از چقدر فایده کنه که مده او دو نفرم شریک برم فکر کنم که از نخواد خرید به خاطر می خورده است یا آخریاش مونده. یا ما جلال آباد از مالته جلال آباد است. صحیح. انار قندار مالته جلال آباد. از وطن خودمون است. بیا توکل به خدا و امید روزی که همه چیز خوب شد. خدا مهربان است. مجبور هستیم مالته کنیم. سلامت باشید. اول گفتی گپ زد نمیتونم. چطور بود؟ مشکل چه گپ زدی؟ سلامت باشی. شکر. څنګه پقاری انار دې مخته ته پقار؟ والا سوداګر نشم. څنګه سودا نسته؟ کراچۍ د خلاصه کړي نو خدا. والا پرونی 100 روپے سودا کړي. ټول سودا 100 روپے. 100 روپے بیگا مقصد نه دسلا پکو بس. هغه به چی شي وړي کوړه؟ کور دې ساوس کړه. هغه ټول کراکی دي. ها کا. دا کوم چې راوړي بیا دا انار؟ دا مارکیټ دی وطن انار دی؟ دا قندار انار دی. د قندار انار. دانا چند ده؟ کدام دان؟ خوب است ان شاء الله. خیرت است. صدور ان شاء الله. انار میخری؟ انار میخری. شوقش آمد. انار وطن است؟ انار وطن. به نظر ترش خوب است یا شیرین؟ شیرین خوب است. کم من جای
شیرین خوب است؟ ها قیمت بایکد یا ارزان بایکد به نظرت؟ قیمت بایکد قیمت زی زمستان خرج با زمستان گرفتی؟ نه انار میخوری چی کنیم دیگه ببین نوش جان تمیز زندگی کن گمش که تر میشه زندگی تر میشه هر رقم بانی تیر میشه از اون که خوش تیر شد خوش تیر شد بهتر است بخیر باشی به سریقت برس ان شاء الله ما صحبت ها رو می‌رسیم تشکر بخیر باشی که زمین پر شیخی سی جرمې چې اخی هیڅ هیڅ نه کور کرا ده نه کور خپل لا دې ساوس کې زه شکر یو نیم انار خلاص لګ خیر خوش طبیعت سه د اورور خبره وای که زندگی هم کنی زندگی میشه که نکنی هم زندگی میشه صحیح ده دا کوم چیزی بیا دا د جلال آباد دی د جلال آباد او جلال آباد صحیح ده ګټه کیږي نشته میدان ګټه کیږي په دوه کې چې خرشي ګټه کیږي چې خرڅ نشي نو سبا ګټه وشي صحیح کوم دانه خپل خوري کنه ولې نه خورو هر ورځ بس پکې لګیاو خو موړې دونه خو موړې پکې کور ته مړې که څنګه و کور ته مړ ولې نه صحیح څومره راوړې یو څو ورځې کېږي څه دوه مال سال یاره 15 منه مې راوړې ول او 15 منه دغه دی پاتې دي نه خرڅ کړي دي مرد نشته صافې چې درته بیا دا ولې دا کوچنی مال راوړی لږ څه دا ډېر ښایسته درمیانه مال ده دا ډېر خلک خوښوي غټ مال چې هغه وایي نارنجان صحیح لکه دا رقم ده صحیح د خوند ډېر ده د دې خوند ډېر خلک نه خوښوي دا نارنجان بیا قیمت د دې جګ ده که ده قیمت خو دواړه یو شی دي نو صحیح دواړه یو شی ښې دا دي ښې دا در که داسې ودې ویلې سه دوستان هم پوسي او زموږ هم پوسو دا د وطن میوه ده دا د وطن نیمه تا خوړلې لکه سي او نه ما نه دی خوړلې خلکو باندې ګورو چې وي صحیح ماشاءالله ښه انار دي کوم چې دي دا د قندار دی د قندار انار خپلې راوړي که مارکیټ نه راوړي نه مارکیټ نه مونږ راوړل صحیح منصوم به کړي دي نو خدای ښه انار دي والا بازارونه هغه دي نو بس 600 وای نو 600 دونه خاص وک نه اخلي بس کول لپاره کوم شي کیږي خدا بس تاسو چې قسمت خدای ورکړي هغه کیږي هغه ډیر نه کیږي زمي لپاره هم ستایي والا بس د څه خاص مونږ چې سرمایه نه لرو چې مخه سره تیاری وکړو خو چې ګټو هغه خپل کور د پاره لرګي مرګي زغال مغال یار اوسه پورې هم چې نه دی اخستي یا و میاشتم تیر شو والا بس سبا کو بس مخه سره گزاره کوو نور خو بس ذخیره نه لرو چې ذخیره ولا زه خدای ته اله کوم دانه خپل هم خوري کنه والا کله خرو والے نه مخ کله ډوړې خوري کې ورسره بس کله مخ یو کله روسته کومه ګټه لري بس دواړه ګټه لري میوار واه ګټه لري میوار واه ګټه لري او ما باندې څو خرڅه مثال ما باندې څو بای کې یو مر چې سب زبتا ته سو هم چې تا باندې سو بای سو راغلی درته من تقریبا د سو 1500 باندې د خپل پریوزي 1500 باندې راځي د 1500 شل کراو ني سات او شل دلته مصرف د ډوډۍ مون خرو مطاق نو کراچي کرا دا سرای کې کرا ورکو کراچي کرا دا او کرا ورکو څو کرا ورکو ورځي 500 روپۍ ورکو ولا سخت ده رضا خدای ته اله په کاروبارم برکت او قدیمه منی هر ډوډۍ د سی خوړا او سي یو انار خدای اولنه مهرباني درن لیدونکو موږ د میوې گزارش درلوده او خدای دې وکړي چې د تاسو د پام ورګرځېدلی وي تر بل گزارش تر بل ریپورټه تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم بیا هم یادونه کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره هم شریک کړئ